السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو سره د ایمان مفصل او ایمان مجمل د دې الفاظ د دې ترجمه د دې مطلب او د دې فضیلت تر شیر کوم چې دا مونږه ایمان مفصل وایو او ایمان مجمل وایو. د دې الفاظ څنګه دي، د دې ترجمه څنګه ده، د دې مطلب څه دی او بیا د دې فضیلت څه دی. نو دا ویډیو تاسو وګورئ، ان شاء الله دا سلور واړه خبرې به تاسو ته په دې کې معلومې شي. ټیک شه، صحیح الفاظ هم درته وایم. دا الفاظ به ان شاء الله زه تاسو ته په سکرین باندې هم در لیکم. دا الفاظ هم صحیح طریقې سره یاد کړئ، ترجمه هم په صحیح طریقې سره یاد کړئ او مطلب هم ځان سره یاد ساتئ چې دا د دې مطلب دی د ایمان مفصل او ایمان مجمل. دا مطلب دی د دې او چې کوم فضیلت دا هم په ذهن کې ساتئ. د دغه فضیلت ته ګورئ نو د دې بیا به تاسو وظیفه کوئ، دا به ځان سره جاري ساتئ. ټیک شه جی. نو راځو لومبې چې ایمان مفصل اور ایمان مجمل د دې مطلب څه دی. نو ایمان مجمل او یو ایمان مفصل دی، دوه دي کنه. نو دا ایمان مفصل چې دی کنه د دې مطلب د ایمان باره کې تفصیلی خبره دې کې تفصیلی خبرې شوي دي چې مونږه ایمان راوړی دی په چا باندې زمونږه ایمان دی، دې باره کې دا تفصیلی خبرې دي. او دویم چې دی ایمان مجمل، هغې مطلب دی ایمان مجمل مطلب دی ایمان باره کې اجمالی خبرې یعنی مختصر خبرې، صرف ایمانونه چې موږ کم وروړي هغې باره کې مختصر خبرې دي. نو اوس راځو ایمان مفصل طرف ته، د دې الفاظو ته راځو. ټیک شو، او د دې ترجمې طرف ته. نو ایمان مفصل د دې الفاظ داسې دي، الفاظو ته لومبې ګورئ، سکرین ته هم ګورئ او ورسره یادوئ هم صحیح طریقې سره د الفاظ زده کړئ. ښه، الفاظ داسې دي د ایمان مفصل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دا د ایمان مفصل. اوس د دې ترجمې ته غوږ شئ. د دې ترجمه څه ده؟ ترجمه داسې ده: ښه، آمنت بالله، ما ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې، وملائکته او د الله تعالی په ټولو فرشتو باندې، وکتبه او د الله تعالی په ټولو کتابونو باندې. څونه کتابونه چې الله تعالی نازل کړي دي زما په هغې باندې ایمان دی. ورسله او د الله تعالی په ټولو رسولانو باندې. ټیک شو، الله تعالی په ټولو رسولانو باندې. والیوم الاخر او د قیامت په ورځ باندې هم زمونږ ایمان دی. والیوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی، او زما په تقدیر باندې ایمان دی. کم تقدیر چې زمونږ دپاره لیکل شوی دی، که هغه بد تقدیر دی او که ښه تقدیر دی، زما په دې ټولو باندې ایمان دی. والقدر خیره وشره، په بهتر تقدیر هم زما ایمان دی. که ماته څه ښېګړه رارسي، څه نیکۍ راته رارسي، څه خوشحالي راته رارسي، دا د الله تعالی طرف نه ده. وشره، که زما طرف ته څه شر رارسي، دا هم د الله تعالی طرف نه ده. والبعث بعد الموت، او مرګ نه بعد چې کومه زندگی د زما په دې باندې ایمان دی. ټیک شو، دا شو د دې مختصر شانتې ترجمه. ټیک شو، اوس د دې بل طرف ته راځو، ایمان مجمل طرف ته. دې ته هم لږ توجه وکړئ. ښه، ایمان مجمل د دې الفاظ درته وسویم او د دې ترجمه درته وسویم. ایمان مجمل یعنی ایمان باره کې مختصر خبرې. د دې الفاظ اول دا دي: آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. دا د دې الفاظ دي. اوس د دې ترجمې ته غوږ شئ. آمنت بالله، ما ایمان راوړی دی په الله تعالی، کما هو لکه څنګه چې دی هغه، باسمائه په خپلو نومونو سره، په خپلو ښایستو نومونو سره، وصفاته او په خپلو صفتونو سره. یا خو دغه ترجمه ده، یا داسې هم کیدی شي ما ایمان راوړی دی په الله تعالی کما هو لکه څنګه چې الله تعالی دی، څنګه چې د الله تعالی د شان سره ښایېږي همدغه ذات باندې زما ایمان دی. نور وی زه حقیقت کې ګوتې نه وم چې څنګه دی الله تعالی، ځکه چې الله تعالی د حقیقت نه څوک هم نشي خبرې دی چې الله تعالی څنګه دی، بس چې الله تعالی څنګه دی زما په ایمان دی. دا مطلب دی. ښه، باسمائه وصفاته، د الله تعالی په نومونو سره مې په ایمان راوړی دی، وصفاته او د الله تعالی په صفتونو سره. ټیک شو، وقبلت جميع احکامه، او ما قبول کړي دي ټول احکامات د الله تعالی. الله تعالی چې څونه حکمونه کړي دي ټول ما قبول کړي دي. اقرار باللسان وتصديق بالقلب، اقرار باللسان دا په ژبه باندې زه اقرار کوم، وتصديق بالقلب او په زړه باندې د تصدیق کوم چې دا حق سچ دی، دې کې هیڅ شک نشته دی، دې کې هیڅ دروغ نشته دی. دا زه په زړه باندې د دې تصدیق کوم.
په ژبه مې اقرار او په زړه باندې د دې تصدیق کوم. نو دا شو د دې مختصر شانتي ترجمه. ټیک شو. د دواړو معنی مو موردل الفاظ موردل الفاظ خو صحیح طریقې سره ان شاء الله امید دې چې اچي وي. اوس راځو د دې فضیلت طرف ته چې د دې او یو خبره پکې یاد ساتئ ښا دا کې چې دا کم ایمانیت د کنه مون ایمانونه په کم شذون وروړي دي په الله تعالی باندې ایمان دي پکې په فرشتو باندې په کتابونو په پیغمبرانو باندې د قیامت پورز باندې او د الله تعالی په صفاتونو مون او چې څونه دي کنه دا کم چې دي کې ذکر شول په دې ټول زموږ ایمان دي کنه. نو که دغه کې شذونو کې یو شذ نم چا انکار کو کنه دا کفر دی. که د الله تعالی د ذات نه چا نعوذ بالله انکار کو دام کفر دی. بیا پکې کتابونه راځي کتابونه که د چا انکار کو قرآن نه انکار کو یا تورات نه یا زبور نه چې راځه نه منم دغه کس کافر کیږي. ټیک شو. کچا د فرشتو نه انکار وکړو دغه موږ په فرشتو باندې ایمان دی چې زموږ وګ ملائکه دي په ملائکو زموږ ایمان دی کنه. نو که ملائکو نه چا انکار وکړو چې چې زه فرشتي نه منم دا سړی کافر کیږي. ها دا غرنګي قیامت ورځ نه کچا انکار وکړو چې قیامت ورځ نشته دی بس دا کس کافر کیږي. ټیک شو. نو دا کم شي او دا بل کې چې دی کنه دا الله تعالی ټول احکامات زمنم. نو که چا ویل چې زه د الله تعالی فلان کې حکم نه منم بس دا کس ډایرکټ کافر کیږي. نو دې کې چې کم شیزونه ذکر شول دا یا ساتي چې ګوره هیڅ کله تاسو نه انکار اون شي د دې یو شیز نه چې انکار اون کوي. ایمان مفصل تم وګورئ او ایمان مجمل تم وګورئ. دې کې چې موږ کم شیزونه باندې ایمان ولې دا به همیشه د پر ایمان ساتي په دې کې به شک شوبم نه کوي. ګوره کوم نری شان دې شک پکې وکړو ایمان بدن تلوي ایمان بیا دوباره راولي. ښه نو یا ساتي دا ټول شیزونه پکې یا ساتي. ټیک تا. ها اوس راځو د دې فضیلت طرف ته. فضیلت وي انتهایی اوچت فضیلت ذکر دی چې دې کې ټول ایمانیاتو ذکر دی. مونږ ایمان خپل پکې ذکر کوو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای جددوا ایمانکم خپل ایمان تازه کوئ. نو چې دا څوک آمنت بالله دا دواله دي کنه که ایمان مفصل دی او که مجمل دی دا چې څوک ډیره وای کنه نو ایمان کې به تازگی راځي ایمان کې به ترقی راځي ایمان کې به زیاتوالی راځي. نو دا کوشش وکړي دا دواړه ځان خپل وظیفې وګرځوي ورځ کې کم از کم چې سلسل پیری خو خامخا وای. دا ایمان مفصل سل پیری وای ایمان مجمل دام سل پیری وای چې ان شاء الله ایمان کې مترقی براشي. د الله تعالی په فضل سره ایمان کې به مترقی راشي. اخر خاتمه مو په ایمان سره وشي. زبته یو مختصر شانتي واقع پکې بیان کوم چې ایمان په ترقی پکې راځي. دا سونه اوچته خبره ده چې اخر کې د ایمان خراب شونه بس لاړه بیري غرق شوه لاړو آخرت تباه شو. لکه واقع صدا دا خپل را پیښ شوې ده. زموږ مفتی صاحب سره یو کسو ملګری نو ډیر زیات په ملګری جړل دا کملګری به انتهایی زیات جړل. زموږ مفتی صاحب ته فرمایل وي ته ولې داسې جاړې. نو هغه ته وزل بیا دا واقع بیان کا چې زه ځکه زر جاړم چې زما یو ورور ډیر منځونه به کول تلاوت به کول ذکر اسکار به کولو خو چې کله هغه بیمار شو ځان کدن شو هغه ځان کدن شو وی کله چې په کټ کې پروت وکنه هغه وفات کېدو نو ځان کدن په وخت کې د ویلې چې مال قرآن راوړی. بس هغه زموږ وروریان ټول ولا قرآن زر راوښتو چې خیر قرآن سره وسمینه کوي چپکۍ به خولۍ به سکۍ به وي چې قرآن مو ورله راوړو کنه قرآن داسې اونې و لري وښتو داسې چې زما په دې قرآن باندې ایمان نشته دی او دې کې د نسا وته وي وخت تیرېدو بیا زما یو بل ورورو هم وي خو نیک عمل ښکارېدو خو چې کله هغه ځان کدن شو هغه یو مړ کېدو نو هغه مو د مړ کېدو په وخت کې قرآن وغوښتو چې مال قرآن راوړی. بس مونږ وی یریدو مونږ دا یو ورور حالت کتلو چې هغه قرآن لري وشتو مونږ یریدو مونږ وی اصل نه چې دیم چې ته قرآن لري اولی بس مونږ دلا قرآن راوړلو مونږ ته چې نه راوړو دلا وی درته आवाज را کوی ک چرې مال دا قرآن راوړی او کنه راوړی زما په ایمان نشته دی او دې کې تنسا اوته وی زه اوس ځکه جالم اسنه چې اخر خاتمه زمام د شانتی ونشي که زمام چرې د شانتی اخر خاتمه بغیر ایمان لاله د قرآن نه انکار کو د اسلام نه انکار کو یا د الله تعالی د ذات نه انکار کو یا د پیغمبر د ځان نه انکار کو بیا به زم جهنمی ما وی ځکه اوس جالم او بار د الله تعالی نه دعاګانې کوم چې الله تعالی زما اخر خاتمه په ایمان سره وکي. نو زما عزتمندو دا ایمان مفصل او مجمل چې دا ډیر وی انتهایی ډیر وی چې ایمان کې مترقی راشي ایمان کې مو زیاتوالی راشي چې تر اخره پوری په ایمان باندې پاتې شي. ټیک شو جی امید لرم چې پیښوي وي په دغه باندې ایمان مفصل او مجمل په الفاظ باندې که څه مشکل پکې وي ما سره رابطه کولی شي کمنټ کې ویل شي ان شاء الله زه به تاسو خامخا پیوم. نو دا خامخا ازده کې دا ایمان مفصل او مجمل او سلزل ورس کې د دې وظیفه ځان لونی سیخه ایمان مفصل سلزل وای ایمان مجمل سل پیری وای چې الله تعالی مو د ایمان په ذریعہ سره دنیا کې کامیاب کې قبر کې کامیاب کې حشر کې کامیاب کې جنتونو کې مو همیشه لپاره کامیاب او کامرنګ کې ټیک ته جی الله رب العزت مو خوشاله باسه ته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان.